افغان حکومت بالاخره د مسکو او ترکیې د سولې غونډو په اړه خپل دریځ اعلان کړ. بلخوا محب ولي د پاکستان پوځ او ISI مشرانو سره بحرین کې جلسه وکړه. جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار همدارنګه وویل چې په بحرین کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز او استخباراتو له مشر سره لیدلي دي. هغه وویل چې په دغه امنیتي غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د پوځ لوی درستیز هم ګډون کړی و. محب زیاته کړه چې دغه امنیتي غونډه د بریتانیې په وساطت په بحرین هیواد جوړه شوې وه، خو په اړه یې نور معلومات ورنه کړل شول. نوموړي وویل چې په یاده غونډه کې د نورو ورته لیدنو پریکړه وشوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. محب نن شنبه د مارچ 14مه د کپ 23مه په کابل کې خبریالانو ته وویل په کومه سطحه چې دا غونډه وي افغان حکومت به هم په هماغه سطحه پکې ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه موږ د مسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالی شورا په دې برخه کې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطحه معلومه کړي. په هماغه اساس بیا موږ خپل پلاوی ټاکو. محب وویل که چیرې د طالبانو د پلاوي د دوحې په سطحه وي بیا به د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال په دغه دواړو غونډو کې د ګډون په اړه کار روان دی. ټاکل شوې د روانې مارچ میاشتې پر 18مه په مسکو او په راتلونکو اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تېرونی امریکا غږ ته وویل چې د مسکو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه د روسیې هیواد بلنې ورته رسېدلې دي. بلخوا تېره ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو هم خبریالانو ته ویلي چې راتلونکي اپریل میاشت کې به ترکیه د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت ولسمشر غني ته په استول شوي لیک کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه د غونډې یادونه کړې وه.